ما آزادی بیان گرفتم و کاکای 22 کلنه مریم درانی د تیرو لسو کلونو راهیسې په کندهار کې ښځو ته تعلیمي او روزنیز پروګرامونه لري. دې د ښځو لپاره ځانګړی کتابتون، د ملالۍ په نوم انټرنیټ کیفې او د میرمن په نوم یوه سیمه راډیو جوړه کړې. د کندهار په ډول په یوه نامنه ولایت کې دا ډول فعالیتونه ښایي یوې قوي ارادې، شجاعت او پراخې حوصلې ته اړتیا ولري. مریم درانی وایي چې له ایران افغانستان ته تر ستنېدو وروسته یې لومړی کار له معلمۍ څخه پیل کړ. تر هغه وروسته یې د خدیجة الکبرا په نامه د ښځو یوه ټولنه جوړه کړه. په دې ټولنه کې په لومړي سر کې ښځو او نجونو ته د لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکولې. مریم درانی زیاتوي چې اوس د ټولنې فعالیتونه زیات شوي. د حرفوي زده کړو ترڅنګ د زده کړو د کور په نوم په ښوونیز مرکز کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې کورسونه لري. فیل مانا چی؟ احساس. ادجکتیو؟ آفرین. لومړی حرکت چې ما پیل کړ هغه د ښځو د ټولنې رامنځته کول و. هغه وخت زه په یوه لیسه کې استاده وم او ما دا احساس کړ چې د بدمرغه د ښځو لپاره هیڅ د پام وړ کار نه دی سوی. مثلا د دوی د حقوقو د پیژندنې په برخه کې او یا د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، په داسې حال کې چې دوی د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د ټولنې د یو غړي په توګه دوی وکولای شي چې کار وکړي. نو د دې لپاره ما یوه ټولنه جوړه کړه او په لومړي قدم کې مو د ښځو د لاسي صنایعو لپاره هڅې وکړې او دغه راز وروسته مو ځینې سیمینارونه او کنفرانسونه درلودل، لکه د روغتیا، حقوقو او نورو موضوعاتو په هکله. حتی د بېسوادۍ د مخنیوي لپاره مو د سواد زده کړې کورسونه جوړ کړه او د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مو ځینې کمپاینونه درلودل. مریم درانی په 2011 کال کې د میرمن په نوم یوه راډیو جوړه کړه. دغه راډیو چې د خپرونو ډېری چلوونکي یې میرمنې دي، په سیمه ییزه کچه 14 ساعته د ښځو پر مسایلو خپرونې او پروګرامونه لري. مریم درانی وایي د دې راډیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د ښځو د غږ رسول دي. چې خوشحاله بایسته ورځ مو تر دې مهاله پوره په خیر رسولي وي. مریم درانی د زده کړو په کور کې د ملالۍ میوندۍ په نوم د ښځو لپاره انټرنیټ کیفې جوړه کړې. دغه کیفې ته هره ورځ د ښار د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي راځي او د انټرنیټ څخه په وړیا توګه ګټه اخلي. منم جمیله ترینه ده د کور زده کړو کې راځم د لیک انټرنیټ وایم. د انټرنیټ د څنګ ته 2 ورځې په هفته کې انټرنیټ وایو او نور ورځې د هفتې چې د چهارشنبې د شنبې څخه تر چهارشنبې پورې دي 2 ورځې انټرنیټ دی او 2 نورې ورځې هم کمپیوټر سره وایو. په انټرنیټ کې مو ډېر معلومات ترلاسه کړي دي چې د انټرنیټ تعریف دی او انټرنیټ کوم ځای کې استعمالوو. ګوګل مو زده کړی دی، جیمیل آی ډي او دا نور داسې نور معلومات مو زده کړي دي. زما نوم رجنا ده، د زده کړو د کور د یوه زده کوونکې یم. زه هم هره ورځ د لې د انټرنیټ کیفې ته راځم او د لې موږ د انټرنیټ څخه ګټه اخلو او د لې موږ د انټرنیټ د سبقانو سره نور سبقان تر څنګ د هغه هم وایو. موږ د لې د انټرنیټ څخه ډېره استفاده کوو، یعنې که چیرې موږ ته په د یو شي په اړه وغواړو معلومات لاسته راوړو یا د یو شي په اړه وغواړو یو ویډیو وګورو، د دې لپاره موږ کولی شو د انټرنیټ څخه ګټه واخلو. او بل دا انټرنیټ کیفې چې ده دا یوازې د نجونو دپاره ده. دلته بل څوک داسې نارینه نشته چې د کورونو د خوا پر نجونو بندیز ولګول شي چې تاسو دلته مه راځئ. دلته یعنې نور نارینه هم دي. دلته موږ د انټرنیټ څخه په ارامه زړه ګټه اخیستلی شو، هوسا او هر څنګه معلومات چې وغواړو د دې انټرنیټ څخه یې لاسته راوړلی شو. مریم درانی په دې وروستیو کې د ښځو د علمي کچې د لوړوالي لپاره کتابتون جوړ کړی. دغه کتابتون ته هره ورځ د مطالعې لپاره د ښوونځیو ښځینه زده کوونکي او د پوهنتون ښځینه محصلانې راځي. دا کتابتون ډېر ښه دی او همدارنګه هر څوک کولی شي چې دلته په آزاد ډول مطالعه وکړي. همدارنګه ښه کتابونه شته چې په هره برخه کې څوک کولی شي چې دلته مطالعه وکړي. مریم درانی د خپلو دغه فعالیتونو له کبله په نړیواله کچه ستایل شوې او زیاتې جایزې ترلاسه کړي. نوموړې چې په امریکا کې د ملي دیموکراسۍ د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دیشو فعالانو په قطار کې شامله شوې، په هارلینډ کې د بیان د ازادۍ، په امریکا کې د زړورې ښځې او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.